نن ستا د ملک دا حال دی. داغه وجه څه ده؟ داغه وجه دا ده چې زمون اعمال چې دي، زمون عملونه، پیغمبر ویلي چې اعمالکم عمالکم، ستاسو عملونه چې دي ستاسو حکمرانان دي. نن زمون عمل د نواز شریف په شکل کې دی، زمون عمل د تارړ په شکل کې دی، زمون عمل د وزیر داخله او د گورنر او د چیف منسٹر په شکل کې. اعمالکم عمالکم، ستاسو عملونه چې دي هغه ستاسو حکمرانان. بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کما تکونون یؤمر علیکم، څنګه چې یې داسې به در باندې حکمرانان راځي څنګه چې تاسو. نو زمون اعمال زمون حکمرانان دي. نواز شریف ته وایه چې لندن تتلی تا خدای هلاک ته چې هلاک شي دا ښځه دې ځان سره ولې بوتلې وه، ښځه دې ولې بوتلې. ښځه یو ملک ته بوتلل روا دي چې هغه حج دی، مکې او مدینې ته. د هغې نه سوا امریکې او لندن ته ښځه بوتل روا دي. تاسو ټولو لیډرانو ښځې بوتلې دي که نه؟ دا تاسو چې وله وکړه دې ټولو لیډرانو ښځې بوتلې دي او بیا هماغه لیډرانو پسې تاسو یې که نه؟ نو چې د باګړو ټکی مې وکړو هغه د باګړو مونږ هم یو که نه؟ مونږ هم یو که نه؟ د تله مریدم تلی، د دوس مریدم دوسي. یو سړي ما ته ویل ته کشمیر ته تلی؟ مال نه. ورته کشمیر غزا ته نه یې تلی؟ مال نه خو نه یم. ویل ته څنګه مولای چې کشمیر ته نه یې تلی؟ مال ته تلی؟ ویل نه زم نه یم تلی. مال نو د بې غیرته قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي؟ ویل چې نه. مال خو چې څنګه ته بې غیرته خوار کې داسې زم یم که نو پرون دا ملیشې وه که باډر والا و که ملیشه وه که بلا وه چا ورته پرې نه خو ما مال چې ورته یم چې بوم راځه چې دا بوم پکې له د کشمیر له بوځه. دوی به دلته وي سل پاپړ دی یو لوړ، سل پاپړ دی یو لوړ. نن هغه پاپړو ټول مسلمان په مخ اخیستي دي که نه؟ قسم په خدای دی چې ستا په ملک کې څومره فسادات کېږي دا د انډیا ایجنټان. ته خبره ګوګو ته به څه خبر شي؟ ته به څه خبر شي؟ په اسمبلی کې ستا د سړیتوب خبرې نشته. زه کله کله وایم چې خرې له خدای پاک اس میړه نه ورکوي او کند هم جنس با هم جنس پرواز، کند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز باز. هر یو جنس سره خپل جنس به لګي. نو د خرې میړه اس نه کېږي، د خرې میړه څوک څنګه چې مونږ یو داسې به په مونږ حکمران راځي. نیک حاکم به الله چرې ستا ملک له نه ورکوي، چرې. د هغې وجه دا ده چې دا څومره دي دا ټول دروغجن دي. څومره چې په دې 50 کاله کې ما رښتینی سړی ونه کتو چې هغه څه ویلي او په هغې عمل کړي. دا منئ چې د بوټو ایجوټیشن و د هغې خلاف 9 پاټۍ یو ځای شوې وې چې بوټو لرې کوي. یو لیډر چې پکې و روژه وه په اسلام آباد کې میټینګ و، زه پکې وم. نو هغه لیډر سګرټ لګولی دی او د 11 بجو ټایم دی. نو باس په دې و چې کومه ناره ووو چې دا قوم را سره ملګری شي، کومه ناره ووو؟ چاوې دا ناره ووایي، چاوې دا ناره ووایي، چاوې دا ناره ووایي. سګرټ چې د چا لاس کې و نو هغه داسې کوي. نظام مصطفیٰ کا نعرہ بہت اچھا ہوگا، قسم په خدای. دا د اورېدو خبرې درته نه کوم. ما 2 میاشتې ورسره تېرې کړي دي او هر یو سړي هغه علم ما ته معلوم دی. علم سګرټ هم داسې کوي، داسې نظام مصطفیٰ کا نعرہ لګاو. نو اتفاق په دې وشو چې نظام مصطفیٰ نعرہ ولګوئ نو بوټو به غرق شي او سګرټ. عطا اللہ شاہ بخاری به وی کہ زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں. جبا اسلام 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 او په سرونو کې د کفر بازار لګېدلی. په ژبه د اسلام نارې وایي او په سرونو کې د کفر بازار لګېدلی. چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں،
وی دا غد جناب محمد رسول اللہ دا زمانے منافقان دی چی والار با پا پیغمبر پسی پا مانز باندی و پترخونو کی بے بوتان نیولیو دا غد منافقان قسم پا خدای دے دا پیغمبر پا منبر ناستے چی کلا کلا ما تا دا زر دا سٹیلہ راکی چی قیامت کی دا ما چرتا دا اسی مسلمانانو پا صفکیم خدای ادرے جنت خو پریدا اسی مسلمانانو پا صفکیم چی زما دا عملی زما دا کرداری دیکھو گورے من رعا منکم منکرن فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه یو سره دی پا گناہ ولیدو پلاسی ونیسا و بندے کا منع کا کدا لاس دنی وہ طاقت نو پا جبا ورطا ہوا ہے کہ پا جبا دن ورطا نو شوئے خامار دے سری خوری پا ذرکی ورسر قصد و کینہ پیدا کا ننستا طول ملک دا دیدینو زیاد مرگرے دے و کہ دا دیندارو زیاد مرگرے تاسو دا اندازہ وسو لگا مون یو دیدینو چرتا اولی و دلاسنا چی دا تسکے پا جبا ورطا اولی چی دا خانہ خراب بچیا دا تسکے پا ذرکی ورسر کینہ پیدا کرا چی کو دوران شد آتا سکے نن دا ٹاپ دا بیدینو چی کم قدر دا استا پا ملکی اگا قدر دا دیندارو نشتا اگا قدر دا مسلمانانو نشتا نن خود من چی کم ملکی اسیگو چی تاسترشتی آنا اگا رجو ملا نولی دا اردو تفسیر پلاس کیو مالدا سکے ویلی دا ترجمہ ویلو ما نو ترجمہ چل ولی نو دا اردو تفسیر گو دا اردو تفسیر گو دا تفسیر کبیر تفسیر روح المانی تفسیر ابن کثیر تفسیر قرطبی تا دی دو ملولو آئمہ صد پارا دی کلی دی چوز دا قرآن دا ترجمه مدرس با دا اردو تفسیر گو عزیزانو ننکا تاسو دا جماعتونو پر ڈیکس باندے گو رہیم یا با دا اردو رسالہ پرتائی یا با دا اردو تفسیر پروتی یا با اخبار پروتی بیا دی کم سوچو کئی چی کم زی کی تصویر وی تصویر اغا زی تا دا رحمت ملیکی نزی دا اخبار جماعت ترانا نوستان جائز دی دا اخبارونو خود منس پانی او گو رئی دا تمام دمو فوٹوان پکی دا دمو نو دا دمو فوٹوان جماعت ترانا نوستل دا جائزم دی اس دا رحمت ملیکی سوک سپی جن اور رحمتولا سوک سپی جن او منی سوک اغا یو سڑے زوی زامنی چریا کیت شد وقت سور لسکالا نو پلاری ولار دے نو چاہتے پختناو کچا دا زامنو دے سچلو شو ششنجد سر اینن پیشی وا ورطوی چی سور لسکالا کیت کر جج سے خوالکانی نمانی الکانی نمانی اس کا الکانی منی او کا نمانی جج چی کیت تو خبیری غر کا شو کنا نن پا منگا آگا چل الکانی نمانی زمازی زانو خدای تا گو رئی تباکی گئی غرکی گئی دا تباہی رخ تا نن ستاتول ملک روان دے تو گورا عراق پا تمام عرب ملکونو کی یو نر ملک دے نر امریکی اس بیا بڑی والی دی پا عراق باندے حملے کولو دے پارا نستا ملک لاتی سوچن نگے کرے اور روس او چین امریکی تاویلی چی کاملہ دی پا عراق اکڑا نو تبا دزان تماشا ہوکی روس او چین غیرت کئی پاگا خاورا باندے پا کما خاورا چی دے امام حسین سر پروت تے پا کما خاورا چی امام ابو حنیفہ پروت تے پا کما خاورا چی شیخ عبدالقادر جیلانی پروت تے روس او امریکہ پاگا خاورا غیرت کئی او زمون دے خریٹیانو پہ لاؤسا پورے غگم نوے کرے چی ماما زمون خپنشی امریکہ ارے کی گئی ماما زان مستڑے کوئی او ما مستڑے کوئی دا قوم در آغاز تا در اتلو قوم ند اس پرونے یک جہتی پرونو کابل اور فوٹوان دیو دغو دیو سچل دے کشمیر سرا یک جہتی مناو کشمیر سرا یک جہتی مناو نن یوم کشمیر دے 50 کال اوشو 50 کال چی یو کشمیر دی اندونا تانا دے اغسطے 50 کال اوشو داری او سر چی گوری دا سندانا غٹ دے داری او سر چی گوری دا سندا عمرہ سر دے او یو ملک دے دے اندونا ندے اغسطے پا 50 کالے او اندو چی در سرکول اندو اس پا دے راستہ سو پوئی نہیں زمونگ اندو سر دے لین جوڑی گی لگیا دے
هندو چې در سره کول ډاکه یې درنه کټ کړه که نه ډاکه بنګال یې درنه کټ کړو که نه چې هندو در سره کول فوج یې پرې رانهیستو وزئ ویلې الټا یې ستا فوج ونیو په هندوستان کې قیدیان کړه دا هغه هندو دی چې تاسو به ویل چې سل پاپړ د یو لور دا هغه هندو دی هغه پاپړ نن راپاسي او ستاسو دا درې ګزه ملاګانې چې دي په دې باندې کوټه کې ایښي دي تاسو ټک خو کوئ نن د غیرت جنازه ملک دا ووته جنازه دی خو وګورئ ټوله مکه او مشرک دنیا